وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وخروا له سجدا وأخرج النسائي والترمذي وابن ماجه عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف ہوئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم عليه. صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل الملائكة منهم المقربون وعلى عباد الله الصالحين. دویمه مسئلہ چنن بیانیږي هغه مسله ده وضع اليدين تحت السرة وفوق السرة ام على الصدر ام الارسال، چې دا مسله مختلفه په زمن د ائمو کې و. د امامانو د زمانې نه اختلافي را پاتې ده او عام خلک او عام مدارسو کې طالبان او مولیان دې ته ډېر شورش ورکوي. خدا مسله اختلافی عملی دا دیکھے مجتہدین اختلاف کر دے دیو جانب والا بل جانب تا گمراہ و خطاکار نشی ویلے کدا سے نسبت ورطا چرتو کی نبی با آغا اممو تا چه قائلین پا دا قول باندی اگوی تا بدا گمراہی نسبت راش. و چونکہ اہل حدیث و غیر مقلدین پدې خبره باندې نن سبا زور لګولې دي چې دا نامنه لند لاس کې خودلو کې حدیث نشتا، ثابت نه دي. زمونږ د مذهب ته یو ضعیف مذهب وایي، نو صرف خلکو ته دا ښایي چې زمونږ مذهب الحمدلله د نور غونې ښکارا او په تمام مذاهبو کې راجح مذهب دی. او موږ چې د دومره فقهاو کې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه پسې ځو نو دی وحید العصر فی الفقه او ما راتلون کې امت کې تر اوسه پورې داسې فقih مونږ نه لیدلی، نو ځکه ورپسې روان یو. نو اولن په دې کې اقوال د ائمو ولیکي چې امامان دې متعلق رایې څه لري. څلور مذهبونه دې کې څه وایي. امام مالک رحمت الله علیه نه دا وضع الیدین متعلق درې قول نقل دي. الارسال اغوائی چې روایت پټولو کې څنګه څه مجروح دي په یو عمل مکوي پسې پسینک دی کین امنه برک دی کیلندګ دی د وجه تعارض د روایتونو او د جرح نه پسند د روایتو کې اغوائی چې ارسال پکار بل لاسونه زوړن نشي. امام مالک سے وایي لاسونه زوړن نشي. په دې ارسال کې رايه د شیخانو هم د امام مالک صاحب سمرګری را هغه هم په منځ کې وضع الیدین نه کوي بلکې هغه رفع ارسال کوي، لاسونه زوړن دي. دا یو عملی اختلاف دی. شیعه ته موږ په دې ګمراه نه شو ویلی چې تا لاس ولې ارسال دی کړی. دا کار خو امام مالک صاحب هم کوي. دویم قول نه ورفوق السره راغلی دی، د نامه د پاسه سینه نه نامه د پاسه درې ځای نه دي. على الصدر فوق السرة تحت الصدر تحت السرة درې قول دي. څلورم قول د ارسال دی. ناول قول راجح قول د مذهب د امام مالک سے ارسال دی. دویم قول د فوق السرة ته نقل دی چې د نامه د پاسه دی کې خودش. دریم قول الاختیار هغه وایي څلور شیونه دي په دې کې منګزار مختار دی چې څه کوي پسینه ګري
کسینی لندې نامه نه برګدي کله نامه نه لندېږدي که ارسال کوي او اختیار دی. لکه امام ترمذی چې ویلي چې ولا واسع خبره پراخه ده چې څنګه فیصلې وکړي. امام شافعی رحمت الله علیه نه درې قول نقل دي. فوق السرا دې قول کې د امام مالک صاحب سره شریک دی. على الصدر پسینه باندې بګدي دا قول مرجوح د امام شافعی صاحب. مشهور قول د فوق السرا د مذهب دی. دریم قول تحت السرا نامه بلند نګدي. په قول د تحت السرا کې زمونږ امام حنیفه رحمت الله علیه سره مرګرتیا ده. په قول د فوق السرا کې د امام مالک صاحب د قول سره مرګرتیا ده. په قول د على الصدر کې ده منفرد. دریم مذهب د امام احمد سے داغره هم درې روایت دي. فوق السرا تحت الصدر چې په دې کې د امام مالک صاحب یو قول او د امام شافعي صاحب د قول راجح سره موافقت. التخير اختیار دی وتا په دې کې د امام مالک صاحب د قول سره موافقت. دریم قول د تحت السرا دی نامه بلند نګدي په دې کې د امام شافعي صاحب او د امام صاحب د قول سره موافقت. په دې دریوالو کې ارسال چې کوم نه خپل د امام صاحب مذهب سلورم د امام صاحب مذهب تحت السرة للرجال وعلى الصدر للنساء زنانه به پس نه باندې کړي او نارینه به د نامه نه لند کړي. البته کډیر چاقو چې نامه نه لند لاس نه رسیدو نو فوق السرة به کړي. نو امام سے وی بیا فوق السرة وی تکلیف دی. بیا اقوال د امام خاصتا قول د امام احمد سے دا مغنی ابن قدامه ذکر کړی دی. اول جلد 201 صفحه کې مغنی ابن قدامه اول جلد 201 صفحه کې بدون ترجیحنا چې موږ دلایل لټو دلایلو کې ترجیحات لټو. تاسو ګورئ چې د جمهور قول کم یو راځي. ارسال په ټولو کې ضعیف قول دی. ارسال په ټولو کې ضعیف قول دی ځکه په دې باندې تفرد امام مالک صاحب کړی دی او په اهل سنتو کې د سره په دې مسله کې مایت د چانش په ارسال کې. روایت د علی الصدر ضعیف دی چې په سینې د لاس کې خودل شي ځکه په دې باندې په یو قول کې امام شافعي صاحب تفرد کړی دی. جمهور کې چا قول وسنشت. قول د فوق السرا په نسبت سره ارسال او علی الصدر ته راجح دی ځکه په دې باندې قول امام مالک صاحب هم کړی امام شافعي صاحب هم کړی. او قول د تحت السرا قول د تحت السرا دا راجح پټولو کې دی. په دې کې ثلاثه ائمه اقوال لري. د امام صاحب قول راجح ده. امام مالک صاحب امام شافعي صاحب یو قول د تحت السرا لري او دا شان امام احمد صاحب هم یو قول د تحت السرا لري. نو درې مذاهب او اجتماع ور باندې ثابت ده په تحت السرا کې به قولین. په ارسال کې आवाज امام مالک صاحب په علی الصدر کې आवाज امام شافعي صاحب دی. په فوق السرا کې امام مالک صاحب او امام شافعي صاحب معیت کوي مرګري دي. او په تحت السرا کې امام احمد امام شافعي امام ابو حنیفه د درې وړو اقوال موجود دي. یو دلیل د ترجیح پکې دا ده چې په تحت السرا کې د جمهور قول پیدا کیږي او په ارسال او په علی الصدر او په فوق السرا کې د جمهور قول نشته اگر کله بعض ائمه قول وي. دا د ائمه راي دا مې دې لپاره ذکر کړ چې یو جانب بل جانب ته چته گمراه ونه وي په دې مسله کې. چا نامه بل لاس کې خود ته وي دا گمراه ده نه
دته چې گمراه امام احمد صاحب ستوي سوای، امام مالک صاحب بس سب ورته وای، امام شافعي صاحب ته سوای. دا مسلې د گمراهۍ نه دي. زمونږ د غیر مقلدینو سره پدې لانجه نه ده چې تا د الله سوالي بریخه. دا مسائل دا 1200 کالو اختلافي را پاتې وي، څوک یو ته ترجیح ورکړي، څوک بل ته ترجیح ورکړي. دلته خبره د رجحان ده چې بهتره کومه جایز ټولې دي. ارسال چې جایز ده نو فوق السرة به څنګه جایز نه وي؟ اور چې ارسال جایز ده، ارسال چې بالکل د اختلاف پرې دی ولا ځوړند نه چې لا موافقت پکې د شیګانو راځي، نو چې هغه جایز ده امام مالک صاحب مذهب پکې شته، نو بیا فوق السرة وعلى الصدر څنګه ناروا شي او حرام بشي؟ دا مسله اختلافي بین الائمه ده، دې ته به شورش نه ورکوي او دې ته شورش غیر مقلدین ورکوي، دې لپاره چې خپل مرداري پټي. په دې کې خو چې مو اقوال شته کنه، دا روایت شته هغه راخلي د بحث پټیم کې تا ته پیش کړي، بیا به خلک وایي چې غیر مقلدین هم دلایل لري. دې توسل په مسله میدان ته راوځي او چیلنج به زور کم چې توسل په شرکیت او په حرمت باندې مړو ژوندۍ راغون شي، یو دلیل پیش کړي، قیامت براشي خو دلیل و پیدا نه کړي. د تبرک په حرمت دی پیش کړي، د کرامت په عدم جواز دی پیش کړي، د حیات الانبیاء پر رد کې دی پیش کړي. هغه مسائل چې بنیادی دي او زمونږ د دې سره د عقیدې توفیر دی پاره کې دی پیش کړي. نو دا روایت ته که تاسو زور ورکوئ، په دې کې د نور ائمه اقوال دي. ستا د مذهب نه تختی بل مذهب ته او وايي مذهب نه منم، او مذهب امام شافعي صاحب ټینګ کړی او هغه د مذهب چې کتابونه دي راخلي ستا مقابله پې کوي. نو دې مسلو طرف الیدین امین بالجار والحدیث تحت السرة فوق السرة قرأت خلف الامام وغیرہ، دا مسائل دا زمونږ د نظام نه دي غیر مقلدین سره، دا زمونږ د نظام د جګړې ائمه سره. ډېر ځان ته شافعي مذهب وایي، میدان ته راوځي پته به ولګي چې بهتر کم یو دی. ډېر حنابلة شي، ډېر مالکی شي، بیا د باسو کی او چې هر کله دې په مذهبو کې یو کم ځان نه داخلي اسپوره چنچڼه دانګي را دانګي، نو بیا په دې مسلو دوی سباسونه مه کوئ، هغه دې مرداري راټینګه کوي. اسوړي چې توسل ته شرک وي، دا د انبیاء عقیده وه، تبرک ته شرک وي، دا د پیغمبرانو عقیده وه. په دغه عقیده کې ډېر اسلام نه وته بالکل، هغه راټینګه کوي. نو دې کې خو چې ډېر زور ولګوي له به ورباندې ثابته کوي چې زه تحت السرم جایزه ده او یا بهتره ده، بس وایي زه بهتره ده کوئ، نور خو ته نه ګمراه ویلی شي نه ته بد ویلی شي. نو دا مسایل د مباحثو نه دي. هر ځای چې تاسو مباحثې د دې هغه سوړې راټینګوئ او دوی دې خبرو ته زور ځکه ورکوي چې دوی کې غلا ده او غل سړی شورماشور ډېر کوي چې زما غلا ته چا فکر نه شي. نو د دې لپاره دې ته شورش ورکوي چې مرداري ته یې څوک ګوته ورنه وړي. او دا زما مناظرې ته ولې نه تیارېږي؟ زه یې سوړه راټینګوم، ما ته د دوی رګونه معلوم ناغرګې چې راټینګم په هغې کې څه دلیل نشته دی. او چې دا مسلې مو رامخې ته کړي نو کله به یو ګوټ کې مناظره پر فریدیني، کله به بل ګوټ کې مناظره په امین بالجاري، کله به په صحیح. دې مسلو کې څه ناڅه زړه ورکې شته دی راوځي، خو هغه مسلې چې د دوی مرداري ده، د دوی ایجاد دی، چې هغې کې د ائمو اتفاق دی، د دوی پکې خلاف دی او خلاف العلماء لعنت دی، لعنت پې ورېږي، هغې کې د مناظره نه شي کولی. او دا مسایل چې کوم دي دا خلاف نه دی، دا اختلاف دی او اختلاف العلماء رحمه دی، رحمت پې ورېږي، نو خپله مناظرې ته راوځي. نو دا مسله اولا زه دا ثابتوم چې وضع الیمنا علی الیسرا خیلاس په چپ لاس دا اتفاقی دی، خیلاسا په چپ لاس باندې دا اتفاقی دی. او خبره په دې کې ده چې د خیلاس ذراع دا به د چپ لاس په ذراع باندې کېږي که کف په کف باندې کېږي، دې کې اختلاف شته. خیلاس په چپ لاس باندې کې خودل اتفاقی دی. یو مذهب هم دسته نشته چې چپ په خی باندې کېږي، دا نشته. خی په چپ اتفاقی دی، خو البته اختلاف دی کې شته چې ذراع په ذراع ده که کف په کف باندې دی. نو رایه د امام شافعي صاحب ذراع علی الذراع ده چې سنگل به په سنگل باندې وي، او رایه د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې دا هغه کف علی الکف دی، ورغوی به په ورغوی باندې کېږي، خاص کر بهاما او دا سبلا رخن سره رکشه دا به تینا دی مړوان سره داسې تاوی چې دا درې ګوتې دی اخوا ته ذراع خوا ته لاړې شي او کف دی علی الکف پاتې شي. په دې طریقه باندې داسې باندې کې ذراع به علی الذراع نه ږدي،
بلکې کف علی الکف چې دا درې ګوتې ستاسو فقط په ذراع ساعد باندې راشي. دا خبره چې خیلات په پچپ لاس باندې نږدې دا اتفاقی دی، روایت د بخاری ورکشتا اول جلد 102 صفحه ده. باب وضع اليمنى على اليسرى باب لګی. عن سالم بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ قال كان الناس يؤمرون خلق تب عمل کولش ايدع الرجل يده اليمنى چکدی با سڑے خیلا صلا ذراعه اليسرى پسنگل چپ بانے پہ صلاة پہ مانزہ کی. قال ابو حازم وائی لا علمه الا ينمي ذلك للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما تنور علم نے مگر دا خبر چدا مرفوع نبی علیہ السلام تا نزلتا ید راغی پا ذراع یسرا باندی خدارت پا احناف نشی کے دی لیکن مراد دا ید نا کل ید نا دے بعض ید دے کل ید ورنہ مراد نہ دے نجار کلا کل ید مراد نہ دے نہ کل ذراع مراد نہ دا او کسو کوئی چی کل ید مراد دے نو بیا بلاس دل ترا پریکی او دسی بے ورک دی. حدیث کے دار علل ایدع الرجل یدہ الیمنى لاس خی نو لاس دا دی ولی نہ شروع کا تنگوت السرہ پوری دا ید دے نو دا ذکر دا کل مراد تے جز دے کل ید نہ دے بلکہ دا رسغہ مراد دا نور حدیث براشی او مراد دا ذراعنا کل ذراعنا دا باج دا ذراع مراد دا لکه کله چې مرغزری کې خود اندري ګوت استا په ذراع ساعد باندې راځي. او کڅو کوئی چې نه مراد ورنه یاد دې ټول نو دلته به پری کې به کې په بل طریقه نه کې خودل کې څنګه چې کې خود نیم لاس لا پاتې دي وکړه وای چې کل یاد مراد دې لاس په پری کې راتا وای به ورته په بل طریقه کې خودل کېږي نه مراد د یاد نه بعض د یاد ته او بعض د یاد مبهم نه په نور حدیثو موږ ثابته کو چې کف مراد کف مراد نو چار کله کف مراد ده نو مراد د ذراع نم بعض ذراع ده چې کف کې د نو ګوتې په ذراع باندې خپل راځي او دا چې کې دې نشي چې یو لاس د کف یو بل ذراع نو بیا بده شي کې چې موږ کله ثابته کړ په روایت کې چې کف مراد ده نو بیا به د ذراع نه بعض ذراع خلی چې کوم حدیث د بخاری کې راځي کباج نه خلی نو د یاد نه چې مونږ کف ثابت کړ چې باز کل یاد خو مراد نه ده کل ځکه مراد نه ده چې کل پرې نه کې خودل کېږي نه باز یاد مراد باز روایت اوس پیش کوم چې مراد دغه باز نه کف ده نو چار کله مراد د باز نه کف شنو مراد د ذراع نم باز ده کل ذراع نه ده که کل ذراع مراد شنو بیا بده سکدي دا طریقه خو یو ځکه نشته تو په لحاظ باز ذراع کا کف په کف کې د نو ګوتې په ذراع باندې راځي دا طریقه شو. دلیل په دې باندې چې مراد د ید نم کف ده بعض ید ده او مراد ده بخاری پر روایت کې ذراعه الیسرا ذراع نم کف مراد ده او بعض ذراع مراد ده چې ګوتې په ذراع راځي. ابو داود اول جلد 105 صفحه. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں وائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ولید نور ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ السلام میں ولید وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى ګور ورته چې کې خدا خیلاسم على ظهر كفه اليسرى پشاد کف د چپ لاس باندې. نو دې حدیث کې د ذراع په ځای باندې کف راغی نو پته لګی چې مراد د بخاری علی ذراع الیسرا نه مراد بعض ذراع چې په کف د لاس کې خدا استاد درې ګوتې په ذراع باندې راځي څنګه باندې على ظهر كف اليسرى والرسع والساعد پشاد کف چپ باندې او مړون باندې ورسغه
مړوند باندې دا خی لاس په مړوند کې خود نو اوس دومره پته ولګېده چې د چپ لاس خو کف مراد دی ځکه وضع ید الیمنا علی ظهر کف الیسرا والرسغ کف چپ او مړوند چپ باندې به یې کېښوده نو کف او کف ورغوي ته وایي که نه د دې شاړه او دا شان مړوند ثابت شو نو هغه ذراع نه مراد بعض ذراع شو دا پته ونه لګي چې ید نه څه مراد ید دلتم یدو ان یدع الرجل یده الیمنا دلتم ید دی وضع یده الیمنا نو موږ وایي دا کل ید نه دی بعض ید کل ید نه دی که کل ید شي عقلا ممنوع دی چې کټې نه کې خدای نه شي په بله طریقه او بله دا ده چې هلته کف راغی نو ټول لاس په کف ځایږي نه نو څنګه ږدي نو ضرورتا مراد د ید نه بعض ید وي دغه روایت تلخیص الحبیر هم ذکر کړی دی اول جلد 243 صفحه تلخیص الحبیر اول جلد 243 صفحه صحیح ابن خزیمه ذکر کړی دی اول جلد 243 صفحه صحیح ابن خزیمه اول جلد 243 مجمع الزوائد اول جلد 103 صفحه کې یو مجمل روایت بل ذکر کړی دی چې نبی علیہ السلام یو صحابي مبارک باندې تیر شو چې هغه خی لاس لنډ او چپې پې باره کړی نو دا لاس ورته خی باره کړ او چپې ورته داسې فوضع ید الیمنا الیسرا لفظ د ید راغی دا چې مراد مونږ د ید نه هم کف اخلو مراد د ذراع نه کف شو هغه په دویم حدیث کې راغی ترجمه شو مراد د ید نه هم کف دی دلیل په دې باندې دا حدیث شریف دی چې بیهقي ذکر کړی سنن کبرا د بیهقي دویم جلد 1 صفحه حضرت علی صاحب وایي من السنة فی الصلاة وضع الکف علی الکف سنت په مانځه کې خودل د ورغوي دی په ورغوي باندې روایت د ابو داود او د ابن خزیمه کې رسغه مراله نو معلومه ده چې دا کف په کف کې دي او دا دوه ګوتې به د مړوند نه تاوي کېږي نو درې ګوتې به د ذراع ته ورسېږي هم به حدیث د بخاري په ذراع عمل راشي هم به کفل الکف راشي او هم به چې کوم دی رسغه باندې عمل راشي که ذراع دې په ذراع کې خو د نورو باندې عمل نه راشي داول اختلاف و چې ذراع به په ذراع دی که کف به په کف دی نو موږ وایو چې دلته کف په کف کې خود المقصد دی ضروري دی درې قوله ذکر کوم هغه خلک چې د ارسال قائل دي د ارسال والا څه دلیل نشته فقط دیو جن قائل شوي دي چې دې مسله کې اختلاف ډېر زیات دی نو وایي موږ په کومې عملو کو ټولې متروک کړي دي ارسال یې کړی که امام مالک صاحب پې قائل دی او که شیخان پې قائل دي خو په ارسال کې دلیل نشته چې لاسونه به زوړه نیسي ثابت نه دی بالکل نه ضعیف کې او نه قوي کې هر چې علی الصدر پاتې شه فوق السره پاتې شه تحت السره پاتې شه دو روایت د علی الصدر دی هغه ذکر کوم چې دا دواړه روایت مرفوع دي او یو روایت پکې مقطوع دی غیر مقلدین ته هیڅ دلیل نه دی خو بس بیا هم بعضې ذکر کوي دا روایت صحیح ابن خزیمه ذکر کړی دی اول جلد 243 صفحه کې اول جلد 243 صفحه کې مسلم ذکر کړی دی اول جلد 300 صفحه کې مسلم ذکر کړی دی اول جلد 300 صفحه کې
روایت دا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قال صلیت مع رسول اللہ دا اقوات دلائل دا قسم ندے چکم پال صدر قائل دی صلیت مع رسول اللہ من میوکا دا نبی علیہ السلام سلام فوضع یدہ الیمنا علی ید الیسرا علی صدرین کہ خود خیل آسا پا چپلاس باندے پسینہ باندے علی صدری پسینہ باندے استدلال دا علی صدری ہی نہ دے اور دا خبر چخیلہ سے بچپ لاس کی خدا سنگلے کے خدا کٹول لاس کا کفے کے خود حدیث دلینا مجمل دی دیرہ پرتکی کی چنگل پا چنگل بانی اگلی دسی کئی چنگل پا چنگل گلی نبی آدھے مسئلہ کی دوی صدلیل نشت پسینہ چک دیو چنگل گدی نو دو داویشوی ودا چی چنگل بگ دی دوی مدا چی پسینہ بگ دی نلسینی لپارا خو قید دا علی صدر نا استدلال کی داوی جواب را روان خود چنگل لپارا پدی حدیث کے ذکر نشت ید راغل او کل ید دی نرشو دی کی دی لتوی دا کٹ کی بے دی کی دی بل لکم کی خودل کی گئن او کباز ید مرادی زرا مرادی نو پزرانی دلیل پیش کی ید یمنا کی زرا ند ثابت دوینا و ید اسرا کی یو روایت دا بخاری دا زرا راغل خو اگی جواب موقع پا ابو داود سرا چه مراد دا زرا نا باز زرا دا لیکن اغل تعالی ظہر کف الاسرا راغل نو دا حدیثی پا تمام طریقہ گوری دلیل دوی تا ندے لیکن دوی زراک دیخوا اول تا حدیث کی ید راغل و ید دا دیزینا شروع ترگوتو دا سارا دے دا با کٹکئی بے بیک دی نو دا ید نا چه زراک دی ذکر دا کل مراد تے جز دا چا کرے دے کف علی الکف حدیثو کے ثابت تے خو زراع علی الزراع ثابت ندے ید علی الزراع ثابت تے خو دا زراع ترجمہ واپس پا کف شوی دا دا چیر موازی دی چکل اکوئی نو دا غزینا اتبو استا دعوات دا وضع الزراع وضع الید علی الصدر استا دعوانا دا وضع الزراع علی الصدر استا دعوانا دلیل پا دے پیش کر دا حدیثی چی پیش کرو دلتا وضع الید علی الصدر دا زراع علی الصدر نا دا گوری او ید و زراع کے خو فرق دا ید کل دے و زراع جز دے دا کل کے مرادے و مراد کے جزا خلی دا چاہ سکتے دے بے تقلید کے کر بہرحال دا روایت دا سیب نے خزیمہ دے دا اقوات دلائل دا قسم ننقا ہر دے کے دے بانے دیر نازے گی خود از منگا وانڈیو آبیان خود فوق السرة قائل دی خود سمکنو دا ماہد و آبیان دا علی الصدر قائل دی خپلو کے مران دی دا منگا وانڈیان گنجین چی دی نو گنجین قائل دا غدی دا فوق السرة دی دا علی الصدر ندی او دا سرسخت وابیان تنظیم غربائل حدیث وغیرہ چکم دی جماعت المسلمین وغیرہ اغی دا علی الصدر قائل دی نو بعضی علی الصدر پسینک دی بعضی فوق السرک دی بہرحال پا من خورد دے من خورد تحت السرک قائل یو کن اگر کرد نشی کے دے ہم دینا منگا آخذ کو دا زنانا والا پارا من کا بے تمامین نرو خزو تا تحت السرک ویلے نو پا من ردو وقت چی منگ زنانا و تا قائل دسیو دا علی الصدر یو نو دلیل ممدہ حدیث دے سبل خونیش ترستا و جواب بیوم دا دینا کهو دوی داوئی چی یرا پا تحت السرہ کے صحیح حدیث نشتا او فوق السرہ و علی الصدر کے صحیح حدیث تری